السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو معزز افغانانو هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ. دا ویډیو د سره شیر کړئ. مهمه ویډیو ده او مهم پیغام ده د ولسونو دپاره. هیله مند یم چې انشاءالله په ګټه تمام شي. که هر څومره سکوت وکړو او خاموشي اختیار کړو، بیا هم ایمان مو، وجدان مو، غیرت مو، افغانیت مو، پښتونولي مو موږ ته اجازه د سکوت نه راکوي. موږ باید غږ پورته کړو، موږ باید غږ اوچت کړو. ملګرو، تاسې په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې چیغې وهل کیږي چې اله د کونړ والي د باجوړی مقرر شوی دی، په فلاني ځای کې مومند د کوزي پښتونخوا مقرر شوی، په فلاني ځای کې د کمپیوټر شاته یو پنجابی راغلی ناست، او دغه د پکتیا په د والي د دفتر رئیس او د لکی مروت نه راغلی دی. نو دا پوسټونه په دا فیسبوک کې دا څو ورځې ما لیدل، خو ما ورباندې ځکه غږ نه اوچتاوه چې ما سره په لاس کې ثبوت نه و او باور او یقین مې نه راته. نن زما سره د پکتیا ولایت د والی د دفتر رئیس چې کوم کس الته مقرر شوی ده، په فیسبوک کې به تاسو کتلی وي. نو بیا د ده په باره کې د ده کلیوال د لکی مروت د کوڅې هغه څوک چې د الف نه یا پورې پیژني، هغه ماته په مسنجر باندې اړیکه را سره ونیوله. بالاخره ما ورته واتساپ ورکه او په واتساپ کې هغه را سره رابطه ونیوه چې وروره دغه نفر زه د الف نه یا پورې پیژنم، مکمل ثبوتونه یې زه در کوم، او دا یې ویلې چې زه خپله هم مروت یم، دا سړی زما د کوڅې ده. زه 100% تاته اطمینان در کوم قاري صاحب چې دغه نفر چې الته په پکتیا کې مقرر شوی ده، دا د دغه جي ده، یعنی د کوزي پښتونخوا ده، فعلا پاکستاني ده، او د ISI په ISI کې په افسر او اوس الته تللی په یو مهمه چوکۍ باندې کار کوي. او دلته ما سره یو څه نور غږیز پیغامونه هم شته ده چې په کوزي پښتونخوا کې د ISI کسان یو بل ته وایي چې راځئ تذکیرې جوړ کړئ، راځئ افغاني پاسپورټونه جوړ کړئ، راځئ په تذکیرو په پاسپورټونو باندې ځان په مهمو چوکیو کې ځای په ځای کوي. لهجې فرق نه کوي، د ننګرهار د خلکو سره د پیښور د خلکو لهجه فرق نه کوي، د بولدک د خلکو سره د کوټې د خلکو لهجه او سره فرق نه کوي، همداسې د هرات د خلکو سره د مشهد د خلکو لهجه او سره فرق نه کوي، همداسې د پکتیا د خلکو سره د وزیر او د مسعود د دې خلکو لهجه منګه د کابل خلک د لوګر خلک د دې فرق نسو کولای. دا هغه څه دي چې زما لور باندې درد کوي. زه ځکه په دې شیانو باندې لایو راځم، کني دا ټیم زموږ داسې وخت ده چې د خوب وخت ده، د کار نه ستړي ستومان راغلي او بچي مو په کوټو کې ټول ویده دي پراته دي، خو موږ بیا هم چیغې ځکه وهو چې وطن مو ده. صحیح ده چې وطن اوس طالبانو نیولی ده، خو دا خلک دا باید په یاد وساتي چې دا وطن انګریزانو هم نیولی و، شورویانو هم نیولی و، امریکایانو هم نیولی و، چې خدای تعالی دا دومره کافران د دې خاورې نه ذلیل وویستل. دا وحشي ځناوران طالبان چې نن کوم وحشت کوي، ظلم کوي، او په ظاهرا ځان دا خلکو ته پاک صفا او ښه ښیي، او شپې له خوا نه خلک له کورونه راباسي او په شهادت یې رسوي، او دوی په چوکۍ باندې پنجابیانو باندې افتخار کوي او هغه دلته په چوکۍ مقرروي. دا یاد ساتئ چې الله به تاسې هم ذلیله کوي، الله به تاسې هغه کوي. ملګرو ته تاسو دا غږ واورئ، بیا هغه نه وروسته زه غږ کوم. دا زما لپټاپ ده او دا غږ به زه اوس په تاسې باندې واورم. وروره د ما داسې خبره وکړه، ما ته وایي چې دغه تا سره وي، مطلب هلته کس نه به ته صرف دغه راغې څه وایي ورته چې تا له خپله تذکره درکړي، نو د هغه خاندان کې به تا ایډ کوي بیا. صحیح ده؟ دی وایي چې که تاسو د هر افغان اوریجنل تذکره تاسو سره وي، مثلا که یو پاکستاني ته زما اوریجنل تذکره ورځي، دوی هلته ټوله هغه ډاټا یا ډیټا دا یې لاسته کړې ده، نو دوی ته معلومات کېږي چې یاره قاري عیسی محمدي دغه تذکره او دغه جلد، دغه صفحه، دغه پاڼه او دغه ولایت، دغه ولسوالي، دغه کلی، نو هغه کولی شي چې یو پاکستانی هغه زما سره ورور کې، زه به خبر نه یم، زما کورنۍ به خبر هم نه یو، هغه به اصل اوریجنل تذکره ورته جوړه کړې وي، او زما سره به یو ځای په هغه کتاب کې چې د ما او زما د ورونو، زما د کورنۍ په کوم جلد او په کوم صفحه کې
کومه شماره سیریال چې لري همغه سره به متصل وروره تذکره ورته جوړوي او هغه چې کله هم په یو وظیفه مقرر کیږي نو بیا به ورته ته څوک یې ورته وایي چې زه خو د قاري صاحب محمدي ورور یم، زه د احمد ورور یم، زه د محمود ورور یم. په دې طریقې سره او که چیرته ورته وایي تاسو غواړئ چې بهر هیوادونو ته لاړ شئ، اوس چې د امریکایان کوم افغانان باسي یا اروپایان باسي نو دی وایي چې په هغه نامه باندې چې دلته اصل کسان وي هغو به په خپل ځان خبر هم نه وي، دوی به د پاکستان نه کسان راولي، افغاني پاسپورټونه به ورته جوړ کړي او د دې کابل نه به دا کارونه کوي وروره په اصلي پاسپورټونو تذکرو باندې به دوی خلک هلته لیږي. ډېر غټ ګیم روانه ده، تاسو واورئ. او مطلب هلته به څوک داسې دغه وي که نه، مطلب چې ستا څوک پېژندلو وي چې هغه تعالی هلته نو مطلب تذکره درکوي، دا شیر کوي ملګرو، دا کس بیا ایډ کوي لکه دا غر ورکوي به یې دغه کوي به یې، نو داسې حساب سره به کار کېږي. دا بل غږ یې واورئ، دا شیر کوي مهم ده. 1.5 لاک روپۍ یې ویلي دي که نه، وایي چې 1.5 لاک باندې به 1.5 لاک روپۍ درنه اخلي، اصل اوریجنل تذکره درته جوړوي په کابل کې، اصل اوریجنل پاسپورټ هم درته جوړوي، په وظیفه دې محل ته لګوي، د چا پلار دې هم در باندې ثابتولی چې ته وروره مروت یې او که د کوزې پښتونخوا وزیر یې او که مسعود یې او که د کوټې یې وروره او که د مردان یې که د رستم یې که د هر ځای، بس 1.5 لاک روپۍ ورکه او هر څه برته اوریجنل کوي. که بیا غوښته دې د هغه نه خارج هیواد ته لاړ شي په افغاني پاسپورټ باندې اسانه کوی شي بهر هیواد ته لاړ شي، هلته د کیس هم قبلېږي، فامیل دې هم ټول ویستلی سي. نو ما ورته اصل کې ځان دپاره ویلې، اوس دا هغه نه اسلام آباد نه دا سیټینګ وغیره لږ ډېر سټارټ دی، نو ما ورته ځان دپاره ویل یاره ما دپاره، نو ما ته یاره که ستاسو پېژندګلو وغیره داسې هلته کې وي چې تذکره به درکړي نو پاسپورټ هر څه دله زه بیا مطلب آن د ریکارډ را دغه کوم او کسټمران در سره یې بس صحیح ده، خو 1.5 لاک ما ته ویلي دي، باقي ګورو خبره مبره به سره بیا وکړو. لکه مارکیټ ریټ وایي چې 2.5 لک روپۍ دی، مارکیټ 2.5 لک روپۍ دی، خو دته وي چې کسان نور هم برابروي 1.5 لک روپۍ د دې لپاره 1.5 لک روپۍ ویلي دي که نه، لکه مارکیټ ریټ وایي چې 2.5 لک روپۍ دی. دا بلې واورئ. او سالار وایي که چا سره دغه نه وي که نه افغاني پاسپورټ وغیره نو هغه مونږ جینون دغه کولی شو ښه فول اوریجنل آن د ریکارډ پاسپورټ به ورته میلاویږي. اخر کې ورته وایي چې که چېرته مثلا تاسو سره تذکره هم نه وي، زه دغه بل غږ چې دا چا ما ته رالیږلی زه د هغه غږ نسم شیر کولی، داسې نه چې وروره کلیوال یې وپېژني او دا لپټاپ هم اړوی نشم چې لمبر یې ښکارېږي، ولې چې موږ ته هر څوک چې رالیږي موږ د هغه هویت ساتو. نو ملګرو دغسې حال په وطن روان ده، بس د غلامانو پاچاهي ده، د کونړ والی د باجوړی ده وروره او د پکتیا والی به د بله ورځ وګورې وروره سواتی به وي، وروره د کابل والی به د وګورې بل ورځ پنجاپی به وي، وروره د قندار والی به د وګورې سندی به وي، ولې بس انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنان رونه دي، په منځ کې وروره سرحد نشته، بارډر نشته، وروره پاکستان ورته افغانستان نیولی ده که نه، د پاکستان پاچاهي ده او په موږ تاسې به دلته وروره احسان کوي چې په موږ تاسې به دلته احسان کوي چې وروره موږ تاسو ته عمومي عفو اعلان کړی. ګورئ چې کله د افغانستان پاسپورټونه کمپیوټرایز شول، ایرانیانو سره مشکل راغی په اماراتو کې، هغو د میلیونونو ډالرو بزنسونو تجارت درلوده، د هغو ویزې چې کله ورته کینسل کړی، بیا د موږ همدا خپل افغانانو په 400 ډالر به ورته پاسپورټونه جوړول په دوبۍ کې، او بله ورځ به چې ونیو وروره سړی به ایرانی و او جرم به یې کړی و، پاسپورټ به یې افغانی و، نو هغه جرم به د افغانانو په نوم ثبت کېده چې دا جرم کومه نشنالیټي تا په لاس کې وي اقا کېږي چې وروره نوم پې د افغانستان بدېده او سړی به ایرانی و. په زرګونو داسې پاسپورټونه زموږ افغانانو وکړه، که څوک دا کار کوي دا لوی خیانت ده، لکه څوک چې خپله مور خرڅوي، لکه څوک چې خپله خور خرڅوي، لکه څوک چې خپل ناموس خرڅوي. د افغانستان تذکره او د افغانستان پاسپورټ دا ناموس ده، دا مور ده، دا خور ده، که هر څوک دا کار کوي تر هغه نه لوی خائن بل څوک نشته ده. که طالبان چېرته د افغانستان د حکومت په مهمو چوکیو یا په وړه چوکۍ یا په غټې چوکۍ یا په هرې چوکۍ باندې پنجابیان راولي، پاکستانیان راولي، مقرر کوي، نو ته طالبانو بې ننګ او بې ناموس او بې غیرته مردګوان به د ځمکې په سر باندې نور نه وي، بیا ادبي معاف. دا ویډیو د سره ملګرو شیر کړئ، دا خلک چې دي اوس دغه خیانت یې شروع کړی ده او بیا په موږ باندې وروره احسان کوي چې موږ هله جهاد وکړو، وطن هم درته آزاد کړو او تاسې عمومي عفو کړئ. څه عمومي عفو دې موږ ته وکړه؟
اوس زه د طالبانو زناوران ته وایم یو سړی چا په واده کې نه پرېښوده وای ده وي زه د ناوې څنګ ته کښېنم موږ دوی ته زړه ډک ته وروره د دوی موږ وطن یې تباه کړ 200 کاله زموږ هېواد شاته وغورځوو لا احسان هم دوی په موږ کوي چې ورو عمومي عفوه څه عمومي عفوه موږ خو د یو طالب کور ته نه یو ورغلي چې د طالب له کور هم نفر راویستلي په سر سره مېشتلي تاسو وایئ چې شپې د خلکو کورونه تتلی او خلک هم راویسته او په شهادت هم رساوه تاسې وایئ چې زموږ پلونه وران کړه تاسې وایئ چې زموږ سړکونه وران کړه تاسې وایئ چې زموږ ښوونځیان مو وسوځول تاسې وایئ چې زموږ کلینیکونه وران کړه تاسې وایئ چې زموږ روغتونونه باندې ورغلئ زموږ د خویندو میندو مو هلته بېعزتي وکړه تاسې وایئ چې په دې هېواد کوم وحشت راوسته تاسې وایئ چې هره ورځ په لسهاو انفجارات هم کول تاسې وایئ چې هره ورځ مو په سلهاو افغانان په شهادت باندې رساوه تاسې قاتلان وایئ تاسې فاجران وایئ تاسې وطن فروش وایئ تاسې جاسوسان وایئ تاسو د پاکستان دپاره کار کوو نن په ځای د دې چې تاسو راشئ د ولس نه بښنه وغواړئ تاسې وروره احسان کوئ چې ټول ولس مو بښلی ده ټول مو بښلي یاستئ ولس خو مظلوم ده ولس خو بیچاره ده ولس خو فقیر ده ولس خو ملنګ ده ولس خو ډوډۍ نه لري نن د طالب په مخ باندې توف لعنت چې دی راجګېږي وایي چې موږ تاسې ټول بښلي یاستئ په ځای د دې چې ووایي چې وروره موږ ته بخشش وکړه او د ولس نه بخښنه وغواړي چې دا 10 کاله مو کومه تباهي او بربادي کړې په 10 کاله مو په لکونو افغانان په شهادت باندې رسولي دي او په میلیونونو یتیمان بچیان مو یتیمان کړي دي او میندې مو بوري کړي دي او زموږ افغانستان مو د تعلیم او د تحصیل او د زده کړې او د اقتصاد په هر ډګر کې شاته را پرېښوده شاته که د نړیوالو نه څومره ضربه مو افغانستان ته ورسو دا اوس د افغانستان مامورینو ته معاش تنخوا نسي ورکولی خپل رینجرو ته د تیلو پیسې نه لرئ شپې له خوانځئ خلک له کورونو راباسئ په شهادت باندې رسوي د یو طرف نه چیغې وهي چې وروره افغان شموله حکومت جوړو له بل طرف نه مو وزیران مقرر کیږي والیان مو مقرر کیږي چوکیګان مو مقرر کیږي نو دا ټول خیانتونه جنایت تاسې کړي تاسې د ولس نه باید بښنه وغواړئ په سجده باندې پرېوځئ او چیغه وکړئ ولس ته چې ولس ته موږ بښنه غواړو نو اوس نه د ولس نه بښنه غواړئ لا وروره احسان کوئ چې ولس مو وبښه د ولس څه جرم کړی د ولس بیچاره څه کړي دي کوم نفر تللی د کا طالب له کور نه ستا کور خو په پنجاب کې ده ستا کور خو په کوزي پښتونخوا کې ده ستا کور خو په پېښور په کوټه کې ده د تا کور ته کوم ورور د ملي اردو عسکر یا پولیس ورغلی تېر راویستلی ښه ښکاره به در باندې پیدا چې دغه کور دغه طالب ده بیا به یې غږ درته ځکه نه کوو چې یاره ورکه دلته یو تشدد جوړ نه شي یو تشنج جوړ نه شي یو ناورین رامنځته نه سي بار بار یم دغه حماسي ونیو بیا یې خوشې کړم دغه حماسي ونیو بیا یې را خوشې کړم په همغه وخت کې موږ د حکومت د غوښتنه کوو چې په دا کونه سوټي ورومنډي مردارې کوي ملګرو دا ویډیو شیر کړئ خو زموږ د همغه وخت حکومت ته خدای د دوی غرب کو تباه او برباد کړي ډېر بې ننګ او بې غیرته کسان په راز کې وو هغه کسان چې په ډېر اسانۍ سره مردارېدل نن هغه خلک زموږ تاسو په سر باندې اقتدار کوي وروره موږ ته وایي چې عمومي بښلی عمومي عفوه مو درته اعلان کړی قتل دوی کړی جاسوسي دوی کړی وژنې دوی کړي د وطن تباهي او بربادي دور کړي سړکونه او پلونه او کلینیکونه دا هر څه دوی وروره له منځه وړي د افغانستان تجهیزات پاکستان ته دوی اړوي په شرمیږي هم نو د افغانستان وسلې واړولې ټانګونه یې واړول رینجر یې واړولې ستا رینجر په اسلام آباد کې ګرځي په کوټه کې ګرځي په کراچۍ کې ګرځي زه په جرمني کې ناست یم زه پې خبرېږم ته په همغه جي کې ناست ته خدای ته پې نه خبرېږې که ایمان لري وجدان لري غیرت لري چې نن یې مخه نیسي بیا به کله مخه نیسي نن پاکستانی پنجابی راځي ستا په دفتر کې کینی مکمل د افغانستان ټول ډیټا دا پورته کوي هلته وروره وړي نن د دوی د کمپیوټر ماهرین او د کمپیوټر انجینران راځي او په افغانستان په مهمو ځایونو ته ځانونه وخته رسوي لکه هغه 15 کاله مخکې چې لاړه ولې ځان د یونایټډ نیشن دفتر ته ورسوه ډاکټر نجیب یې راوویسته په شهادت یې ورسوه دا ځل چې راغله اول هغه دفترونو ته دوی مخکې نه پروګرام کړي وو طالبان خو نه پوهېږي بې سواده خلک دي وروره او دوی وروره ځانو ته ځانونه ټارګېټ کړي چې کوم ځای ته به ځم ارګ ته به ځم ملي امنیت ته به ځم هغه ځای ته به ځم چې هلته محرم اسنادونه پراته دي دا ټول ترلاسه درنه ویوړل ته لا اوس هم خوشحاله چې ته استقلال لرې ته لا اوس هم خوشحاله یې صحیح د پاکستان د تا دپاره سرحد خلاص کړي د تا لپاره به بې ویزې ته اجازه وکړي ولې تا دومره غلامي ورته کړې دومره وفاداري دې ورته کړې دومره کار دې ورته کړی هغه څه چې د پاکستان زړه ترې نه چاودو چې د دو خوب تښتېدلی وو زمونږ د اردو په لیدلو زمونږ د پولیس په لیدلو زمونږ د امنیت په لیدلو چې د NDS دغه درې حروفه به چې د چا په دا اوږه باندې لیده د پاکستانیانو ته نه لرزه راته NDS د له منځه ویوړ پولیس د له منځه ویوړ او اردو د له منځه ویوړه 3 کاله مخکې شیر محمد عباس تانکزي دا خبره په قطر کې وکړله چې موږ دا اردو نه غواړو خو د افغانانو په سر ونه ګراوه او هماغسې وروره لاړ نن چې د اردو عکسونو ته ګورو موږ ته وروره ژړا راځي نن چې ویډیوګانې ګورو افسوس راځي یو وخت کې مو اردو نه درلوده بیرغ مو نه درلوده نام و نشان مو درلوده سفارت و قونسلګریانې مو درلودلې خدای تعالی ټول موږ ته راکړه ټول منظم سو ټول مجهز سو ټول حرکت وکړه
تاسو بیا هر څه د خاورو سره خاورې کړه، هر څه لاړل. هغه اردو چې د عکس په لیدو یې موږ خوند ترې ناخیسته د پنجاب لپاره قربان شو. زه به نن طالب منم، ما ته یې عفوه کړې، قتل تا کړی عفوه ما ته کوې، جاسوسي تا کړی عفوه ما ته کوې، د وطن تباهي او بربادي تا کړی عفوه ما ته کوې. دا ولس به بیا راپورته کېږي. یاد ساتئ طالبه، بل ځای د 15 کاله کړی، دلته ډېر خلک راغلي دي، خوبونه لیدلي دي. چا تصور نه کوو چې انګریزان به دلته ماتې خوري، شرمېدلي لاړل. چا تصور نه کوو چې دلته به شورویان ماتې خوري، شرمېدلي لاړل. چا تصور نه کوو چې طالبان به ورکېږي. وروره لوڅه کونه امریکایانو وویستلی. اوس هم څوک تصور نه کوي چې دغه طالب چې دا اوس راغلی دا به بیا ورکېږي. یاد ساتئ، یاد نن تاریخ یاد ساتئ، دا به بیا ورکېږي، دا به ذلیل وي. دا 1 د اګست یاد ساتئ، دا به ورکېږي. تاسو ته به اس ښکارېږي. ولې زمونږ په ژوند، زمونږ په دا لږ ژوند باندې ډېر فرعونیان په دې ځای کې غرق شوي دي. د طالب وحشت او ظلمونه او بربریت چې ګورو، ته په یوازې ځان لګیا دا اوس ځان ته حکومت جوړوي. ولې دا نور خلک افغانان نه دي؟ ته لګیا یې په ډېر سپین سترګۍ باندې په هر جلسه کې وایي چې په خلکو احسان اچوي، لکه مجاهدینو احمقانو خرو چې په موږ احسان اچو چې موږ جهاد کړی. ول دې خوړلي زموږ 300 کلن اردو تباه او برباد تا جهاد کړی. اوس طالب لګیا ده په موږ احسان اچوي چې موږ تاسو ټول بخښلي یاستئ. قتل ده کړی، وطن ده خرڅ کړی، جاسوسي ده کړی، وژنې ده کړي، تباهي او بربادي ده کړی. د اورني ماشومان دو وژلي دي، زنانه او سیاسر دو وژلي دي، او بخښنه موږ ته کوي. عجیبه وخت و یاره، عجیب وخت ده. څه دنیا ده؟ چاته به ووایو وروره؟ مجرم جګیږي، ظالم جګیږي، مظلوم ته بخشش کوي. ظالم جګیږي، مظلوم ته وایي چې ته ما بخلی. داسې یو حالت په دې وطن کې راغی. خو یاد ساتئ دا چینج کیږي. ملګرو دا ویډیو د سره شیر کړئ. موږ مبارزه کوو انشاءالله. که موږ څوک نه وي، زه مبارزه کوم په دې لاره کې مې که دا سر هم ځي. نه د چا د ښکنځلو پروا راځي، نه د چا د خفګان پروا راځي، نه د چا د دوستۍ او د انډیوالۍ پروا راځي، نه د ورورۍ او د زویتوب او د پلارتوب پروا راځي، نه د کاکاتوب او د ورارتوب پروا راځي، نه د ماماتوب او د خوریتوب پروا راځي. فقط پروا صرف او صرف د ګران افغانستان راځي. نن چې ته زما د تاسو ملګرو وګورئ، سور شین او تور بیرغ، قسم مې د رب په وحدانیت وي، د عظیم ذات په عظیم نوم او اسماء الحسنا باندې مې قسم وي چې په کوټه کې کوټه په ښکارېږي، چې په دفتر کې دفتر په ښکارېږي، چې په موټر کې موټر په ښکارېږي. ته لاړې وروره سپینه جنډه دې راوړله، دا دیوالونه ټول سپین دي، خلک سپین دي، په دا سپین باندې خلک نور رنګونه لګوي چې ودرېږه دا ټول مکمل سپین دیوال ښه نه ښکارېږي او منظره پرې لګوي. تر ټولو ښه منظره، تر ټولو جذابه منظره، تر ټولو زړه راښکونکې چې زړه پرې خوشحالېده، همدا زموږ د ورور دا ملګري کومنټونه کوي، دا یو ملګري پروفایل باندې افغانستان بیرغ لګېدلی څومره ښه ښکارېږي. تاسو راواخیسته زموږ بیرغونه، په چل ول سپرېګانې پرې باندې شیندئ. د افغانستان دغه بیرغ له یو طرف نه خلکو ته وایي چې موږ بیرغ سره مشکلات نه لرو، له بلې خوا ورباندې سپرېګانې سپین رنګونه ورباندې شیندئ. نن لګیا وي ټول بیرغونه هم راغونډول، بل بیرغ دا خلک نه مني. که په افغانستان کې په زوره خلک ومني، ته نشي کولی په بهر هیوادونو کې په افغانانو دا بیرغ په سیاسي نمایندګیو کې پورته کړي، ته نشي کولی په قونسلګریو په سفارتونو کې پورته کړي. ستا پلار هم طالبه نشي کولی. ستا څنګه مشمول حکومت د چې هېڅوک پکې نشته، تا وخته وزیران پوره کړه، هېڅوک پکې نشته، تا وخته والیان پوره کړه، هېڅوک د خدای دپاره خلکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا وصد الامر الى غیر اهله فانتظروا الساعه. کله چې کار بغیر د اهل نه، یعنی نا اهل کسته، یعنی بې مسلکه کسته، چې کله کار نا اهل ته وسپارل شو، فانتظروا الساعه، د قیامت انتظار کوئ. نن همغه غسو د جلال آباد ښاروال قاري صاحب ته خو اذان کوه، جمع کوه، منځونه ورکوه. نو د تا نه وروره ته به شار څنګه جوړ کړې؟ ته به په دې ښار کې نقشې څنګه واچوې؟ ته به د دې ښار کې وروره د دې ښار ښکلا به څنګه جوړه کړې؟ تا چې وروره فقط د 2 غرونو نه بغیر نور وروره نړیوال ښارونه دې نه دي کتلي، ته د ښاروالۍ پوهېږې نه. تا ته که څوک وایي چې ښاروالي یا ښاروالي، ته دا لږ ماته په لغت او په اصطلاح کې ته لږ دا تشریح که ته په دې باندې نه پوهېږې. ښاروال د قاري، وزیر د سیاحت عامې د ملا صاحب، وزیر د بهرنۍ چارو وزیر د ملا صاحب، دفاع د ملا صاحب، داخله د ملا صاحب. فانتظروا الساعه، د قیامت انتظار باسئ. په دا دومره ملایانو
وروره په چوکیګانو باندې به یې ناستې چپړکې به یې ویستلي وروره پیسې به یې درته وروره تر زنګانه پورې را بډ وهلي په دې خیرنو باندې به ته وطن جوړی وروره تروش تندي وروره تروش تندي دغه د بریتونه او ببر مبر وروره ګیرې دي او څڼې دي وروره حیران ورته پاتې کېږي وروره 80 کالو سړی وروره او په 80 کلنۍ کې درته وروره هغه په تور کې دغه غلیظ او سخت تور رنګ به یې په دغه لګولی وي که نه چې حیران به ورته پاتې کېږي یو څوک چې خپله ګیره نشي جوړولی یو څوک چې خپل ویښتان نشي جوړولی یو څوک چې خپل برید نشي جوړولی هغه به ښاروالي څنګه جوړه کړي هغه به ښار څنګه جوړ کړي هغه به وزارت صحت عامه څنګه جوړ کړي هغه به وروره اوس تحصیلات د لوړو زده کړو نه څه خبر ده ملا په لوړو زده کړو څه پوهېږي خو ملا صاحب ده که نه هغه وروره نو ملګرو مبارزه به کوو زما ویل دي تاسو شیر کول دي زه پوهېږم چې تاسو شیر کوئ زه پوهېږم چې تاسو زما مبارزې ته قوت ورکوئ که تاسو ونه ګورئ تاسو شیر نه کوئ زه هېڅ نه یم دا ستاسو د وطن مینه ده او چې دا کوم خلک غاپي هغه دې غاپي چې کنځلې کوي هغه دې کنځلې کوي چې په چا بده لګېږي بد دې ولګېږي خو په دې پوه شئ چې زموږ په مبارزه کې دومره قوت ده چې اوس هم طالبان وروره پرې باندې مخکې طالبان پرون یو طالب راته وایي چې راځه قاري صاحب عمومي عفو اعلان شوی ده تېر شه راځه راشه بس موږ سره یو ځای شه بس زه تا سره یو ځای شم د غلام سره د نوکر سره د جاسوس سره د وطن فروش سره د پنجابي سره ستا د بهرنیو چارو وزیر دا اوس محمود قریشي تا ته ګرد په نړیوالو سفرونو کې ګرځي زه به افغانستان کې ناست یم کار به کوم محمود قریشي به زما په نمایندګي بهرني سفرونه کوي دومره بې غیرته شوم آیا محمود قریشي نه به ټنګونه پورته کړم چې ما سره مخامخ شي ته څه کاری چې زما په حق کې وروره بهرني سفرونه کوي ورکې په دا کومنټونو کې وروره ملي بیرغ دا اوس وروره ورکې ورته لکه دا یو ملګري چې ورکړی ده دا بیرغ زمونږ هویت ده زمونږ ایمان ده زمونږ وجدان ده زمونږ افغانیت ده وروره دا بیرغ په 1928 کال کې دا تاسیس شوی ده د هغه وخت هغه اتلانو قهرمانانو مجاهدینو علماو کرامو دا بیرغ خوښ کړی ده چې انګریزانو ته یې ماتې ورکړې وه چې د پاکستان پلار ته یې ماتې ورکړې وه چې د قائد اعظم پلار ته یې ماتې ورکړې وه هغه علمای کرامو اتلانو قهرمانانو دا بیرغ تاسیس کړی و نن به وروره پنجابی طالب راځي وروره دا بیرغ به لرې کوي ستا دا سپین بیرغ به ته وروره په دې خلکو باندې زغمې ستا د سپین بیرغ نه به دا کلمت نه لرې کړو او هغه نه وروسته به میتیازې ورباندې دا خلک وکړي میتیازې به در پرې وکړي یاد ساته ګوره یاد ساته د بیرغ لرې کول هیڅ افغان ته د زغملو د وخت چې موږ کله وایي ایمان 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 زموږ د ایمان توهین مه کوه زموږ د ایمان تمسخر مه کوه زموږ د ایمان سره لوبې مه کوه طالبه ملګرو دا ویډیو ورته شیر کړئ یاد ساتئ ګوره چې نن هغه افغانان نه دي چې 15 کاله مخکې تاسو د کوتک په زور باندې په دې خلکو باندې هغه کوه نن ستاسو مولوي قلم الدین چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس هغه نن خپله وروره مجرم ده قاتل ده هغه نن خپله په عیاشۍ فحاشۍ په شرابخورۍ باندې هغه د امر بالمعروف نهي عن المنکر ختم شو مخکې دوی وزارت وبیخي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځکه ختم شو چې دوی خپله اوس شرابیان دي دوی خپله بېنمازان دي دوی خپله زناکارانو لواطت کوونکي دي نو امر بالمعروف به چاته وکړي او نهي عن المنکر به چاته وکړي عوام د دونه په مراتبو باندې تقوا یې ډېره ده او زیاته ده امر بالمعروف بیخي لاړو پسې لاړ 15 کاله مخکې یو شریعت اوس یو بل شریعت دوی ته راغلی دی نو نه پوهېږم موږ ایمان واقعیده لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت نه بعد جبرائیل نور نه راځي نو که دوی ته بیا له سر نه راغلی دوست ادعا لري د قیدانیانو غوندې کوم پیغمبر یې راویستلی هغه جدا خبره ده امر بالمعروف لاړ هغه وخت یو اسلام اوس بل اسلام ورته راغی نو تر اوسه پورې عام شمول حکومت چې وایي د ټولو افغانانو حکومت ته په بیرغ د خلکو سره مشوره کوې ته په حکومت د خلکو سره مشوره کوې پرون دلته د منګه لارینو پس له 2 هفتو نه منګه د ګران افغانستان ملي سرود واورېده په دا 2 هفتو کې تاسو زموږ ملي سرود لرئ که تاسو زموږ د هویت سره لوبې کوئ آیا په دې خوشحالېږئ چې تاسو دلته وروره ملي سرود وکړئ پاک سرزمین شاد آباد کشور حسین شاد آباد یہ ارض عالیشان پاکستان دا ملي سرود راوړئ دلته په دې افغانانو باندې راوړئ دا په دې خلکو کې ولې دا ډېر ملتتان چې دي ستاسو نه ملاتړ کوي دا ډېر تجاران یا پیسهداران دا ډېر چپلوسان دا بېننګه بې غیرته چپلوسان تاسو ته زکاتونه سرسایي درکولې تاسو سپورټینګ کاوه اوس هم راځي ته چپلوسي کوي اوس هم راځي تاسو ته چپلوسي کوي یاد ساتئ چې دا هیبتي ځناوران ډېر بې رحمه خلک دي چې توره درته
برسي نو دوی بیا وایي چې بیا سر به سرونه درنه وهي فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموه فشد الوثاق. تاسو ته به بیا د مشرکینو کافرانو په سترګه ګوري داسې سرونه به درنه وهي. یاد ساتئ هغه ورځ په تاسو باندې راتلونکې ده. ولې چې تاسو د باطل ملاتړ وکړه، تاسو د فرعونانو ظالمانو د بې رحمه خوارجو ملاتړ تاسو وکړه. دا بې رحمه خوارج دي. قسم مې د په رب العالمین چې کافر په دو باندې شرف لري. اسرائیل د افغانستان په حالت باندې وروره ژړیږي خو طالب پې نه ژړیږي. د یهودا د عیسایانو پاپ راجګیږي خپلو مینوالو ته وایي چې روزه ونیسئ افغانستان ته دعا وکړئ، خو طالب ورباندې خوشحاله د جشنونه نیسي. د افغانستان په حالت باندې د کابل د نړیوال میدان د خوارو غریبو فقیرانو مسکینانو په تیښتې باندې د هغو په هغه حالت باندې عیسایان پې ژړیږي. یهودان ورباندې په اسرائیل کې ژړاګانې وکړئ. تاسو به هغه ویډیوګانې کتلې وي، خو طالب ترې نه خوندونه اخلي، وایي موږ ګټلې جشنونه دي. ملګرو زه تاسو یو خبره کوم، تر ټولو قوي ایمان لرم، تر ټولو ډېر غیرت لرم، تر ټولو ښه افغانیت او پښتونولي لرم. د هر چا کنځا بدې را باندې لګېږي، خو مبارزه مې د افغانستان دپاره ده. کوئ کنځا چې څه کوئ. نه دومره اوزګارو چې د چا کومنټونه وګورو او نه ورته جواب ویلی سمه. صرف د هغه کومنټ نه ډېر خوند اخلم چې هیبتي ځناور پکې ډېر غاپي او ډېر پکې په غوسه وي او چې ډېر ګواښونه کوي. په دې کمپیوټر کې د ورځې ماته په زرهاو ګواښونه راځي. یاد ساتئ وطن د ما ده، زه به په دې وطن کې ځان ګورم. وروره دا وطن داسې نه ده چې هیبتي ځناور تر 15 کاله ورکو د 2000 نه او 15 کاله بعد ورور دی منسجم کېده. څه فکر کوي چې ولې دا ولسونه به تاسو د افغانستان مفتي کلجي خوشي کی؟ بیا به دا ولسونه دغه اکبر صافي صاحب د افغانستان بیرغونه ورکړي زنده باد. دغسې ټول دا بیرغ چې د افغانانو په دا زړونو کې داسې نقش شوی ده، نقش ته دا بیرغ لرې کوې، د افغانانو د احساسات سره لوبې کوې. ته په ما باندې د پنجابي دا بیرغ منې، دا سپین بیرغ کلمه به ترېنه لرې کړي او نور به میتازې پې وشي. یاد ساتئ دا خلک به میتازې پې باندې کوي په دې بیرغ باندې دی. او دا کلمه دی چې په باندې لا اله الا الله راوستلې، دا د شیطانت کړی منافقت دی. که ته د لا اله الا سره هېڅ اړیکه نه لرې. پاکستان هم وایي چې پاکستان که مطلب کیا لا اله الا الله دروغ وایي. تا هم په بیرغ کې لا اله الا الله راوستلې دروغ وایي. دا د منافقت د ته بیخي مسلمان نه یې. ته نن بیا راځي وایي ورور تاسو ته موږ عمومي عفوه کړی ده، قتل تا کړی، جاسوسي تا کړی، وطن تا خرڅ کړی، د وطن اردو تا له منځه یوړه، پولیس تا له منځه یوړه. وروره د دې وطن سره جفا او خیانت تا وکړه وروره او بخشش ماته کوي. ای افغانانو یاد ساتئ چې تاسو طالبان ته خوشحاله یاستئ. زما د قسم په خدای وي چې 1 میلیون شهیدان مو ورکړی وای، دومره مو تاوان نه و کړی لکه اردو مو چې له منځه لاړله. چې 1 میلیون شهیدان مو ورکړی وای. د یو هیواد دبدبه او عزت او ابرو د هغه وروره امنیتي او دفاعي قواوي تاسو هیڅ نه لرئ. طالب اوس ملا سلام ضعیف راجګیږي وای موږ وروره اردو جوړو. اوس بخیرن طالب ته ما ته راولي د پنجاب د جنرالانو کرنیلانو میجرانو د امر لاندې به راته جوړوي. بیا به وروره دلته د ریشو راوند دا اردو ده. زمونږ وروره هغه اردو، هغه قهرمانان غیرتي افغانان اردو چې په نړۍ کې داسې غیرتي او قهرمانان او داسې زړور نور نه و. ته به اوس موږ باندې د اخیرن راولې بل ورځ به بم غولیې وروره له 20,000 نفر به دې جوړ کړي چې دا اردو وه. که تاسو رښتیا وطن ته وفادار یاست همدا اردو بیرته راوغواړئ چې موږ پوسو تاسو کې وفا شته او پوش والا تاسو سره کار کیږي، تاسو سره جوړه کیږي، تاسو د دې وطن وفادار یاست. د دغه لایب نه غږ کوم که طالب رښتیا وفادار وي او دې وایي ګوره په نورو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي. ستاسو په دې ګاونډي پاکستان کې وګورئ کله نواز شریف ځي، کله عمران خان راځي، کله زرداري راځي، کله بېنظیره وي، کله بله کله بل. اردو یې هماغه ده، پولیس یې هماغه ده، آی اس آی امنیت یې هماغه ده. دا خو په هېڅ نړۍ کې دا کار نه ده شوی. اردو یې ولې له منځه یوړه؟ تاسو خو دغه یو پوښتنه وکړئ. ځه اردو خو ګوري چې کله نظام تغییر وخوري، پرون د اشرف غني د امر تابعدارو، نن به وروره د ملا برادر وي. خو اردو په خپل ځای وي، جرنالان، افسران، نظامیان ټول په خپل ځای باندې وي. ته چې ما ته اوس له سره اردو جوړې تیاره جوړه اردو ده ولې نه راغواړې؟ ولې نه راغواړې؟ خو ته پوهېږې ته به ما ته 100,000 داسې کسان جوړ کړي چې پنجاب ته به وفادار وي، باجوه ته به وفادار وي. موږ دا چڼې مړې څه کوو؟ دا د پاکستان د لواتت خانو کونیانو نه که ته موږ ته اردو جوړ کړي دا موږ څه کوو؟
هغه خو اوس هم پاکستان ته ورور وایي چا چې 42 کاله زه تباه و برباد کړم د کومې ورځې نه چې نوم جوړ شوی ده ورور زمونږ تباهي روانه ده دا ورته ورور وایي. تاسو دا اوس پاکستان دپاره څومره وروره چاپلوسي کوئ دا اوس. ته فکر وکړې دومره بېغیرتي په دې خلکو کې روانه ده چې تر اوسه پورې په هېڅ هېواد کې زموږ سفارت او قونسلګرۍ فعالیت نه کوي، ویزې نه ورکوي. وروره پنجابیان او ګلخانان بې ویزو را روان دي په کابل کې، موږ ته ویډیوګانې کوي. تاسو ته غیرت نه درځي افغانانو؟ دا ویډیو سره شیر کوي، دا طالبان را منشن کوي چې دا اوس دا کوم ګلخانان را روان دي یا پنجابیان را روان دي، دا په کومو ویزو را روان دي؟ بغیر د ویزې نه زموږ خاورې ته دلته را روان دي او موږ ته پیغور راکوي او په میلیونونو افغانانو ته پیغور ورکوي. ستا د بیرغونو د لرې کولو نه دو وروره سلفیانې کوي، دو خوند تې اخلي. ستا په دروازو باندې چې بیرغونه لګېدلي هغه رنګ سپین ورکول د دې نه دو خوند اخلي. ما ته د کابل نه لایف کوي، ما سوځوي، په میلیونونو افغانان سوځوي. ته طالب بې غیرت دا میړونه دلته راوصلې بې غیرته شوې. په کوم ویزې پنجابی راځي کابل ته؟ په کوم ویزې باندې پنجابی راځي قندار او خوست ته؟ په کوم پاسپورټ باندې راځي؟ چا راوستل؟ هغه پنجابی یا هغه ګلخان چې د زمري زړه به دې ورکه د تورخم نه به نه راوښته، دومره به زموږ د NDS نه او زموږ د ملي اردو نه ډارېدل. پام مو ده ملګرو، پام مو ده. هغه پنجابی چې د زمري زړه به دې ورکه دې خوا به نه راوښته، قسم په خدای چې لړزېدل به. هغه پنجابی نن د کابل نه ماته لایف ویډیو کوي او د مزار شریف نه لایف ویډیو کوي او د مزار په زیارت کې هلته وروره موږ ته هغه کوي. زما خو زړه چوي ملګرو، زه نه پوهېږم تاسو څنګه په څه حالت کې یاستئ. د پنجابي ظالم تاسو داسې فکر مه کوئ چې هغه نفر په داسې حساسو شیبو کې هر عام و خاص څوک نه راځي کابل ته. چې راځي لباس به ډیر ساده وي، ډیر به خیرن وي، لونګۍ به وي یا به نه وي، ځان به جورنالست ښیي. جورنالست نه دي، ټول د ایسای افسران دي. مه ساده کېږئ. ډیر به تا ته ځان عاجز او ساده ونیسي. هغو لوبېدلي کلاړیان دي، هغو لوبېدلي لوبغاړي دي. داسې د ګډۍ را ګډۍ ملا برادر او ستانکزی او ذبیح الله مجاهد او دا نور کدوان دې ته ګډۍ. هغه چې راغلي دي تاسې خبر هم نه دا نن چې سلفیانې اخلي، یاد ساتئ 15 کاله بعد به په دغه سلفیانو والا ستا ټول محرم اسنادونه د ملي امنیت نه او د ارګ نه د دې خلکو وړی ده. ډېر سخت سړی خفه شي، ډېر خفه شي. هغه څوک چې د تورخم نه دې خوا پر اوښتو یې زاره چاودله چې د زمري زړه دې ورکړ، هغه ارګ ته ورسېد، د ارګ نه محرم اسنادونه ویوړل. هغه ملي امنیت لوی ریاستونو ته ورسېد، د هغې نه محرم اسنادونه ویوړه. هغه نن ستا د تذکرو مکمله ډاټا وړې ده، مکمله ډیټا یې وړې ده. هغه نن ستا کمپیوټري ماهرین او انجینران یې راوستلي دي. د افغانستان ټول کمپیوټرونه هغه محرم اسنادونه او مهم کوم ډیټاګانې چې وي هغه ټولې د ځان سره ویوړل. زما د زړه د درد زه تاسو ته وایم، نور ستاسو خوښه ده، زموږ ستاسو خوښه ده. سره دې ته به خوشحاله چې وروره موږ ته عمومي عفو وکړه. قاتلان وطن فروشان جاسوسان په ځای دی چې زموږ نه باخي وغواړي، د بورو میندو نه بخښنه وغواړي، د کونډو خویندو نه بخښنه وغواړي، د یتیمو بچیو نه بخښنه وغواړي، زموږ د روغتونونو نه، زموږ د ښوونځیو د سړکونو د پلچکونو نه بخښنه وغواړي. راځي موږ باندې احسان کوي، مجاهد به احسان کوي چې موږ ورو جهاد کړی ده، احسان په ما کوي. زه ورته د مجرم په سترګه ګورم چې د وطن تباهي او بربادي کړې، دی راته مجاهد ځان هغه کوي. زه ورته د مجرم په سترګه ګورم، دی راته وایي چې عمومي عفوه مې درته کړې ده. عجیب وخت راغی یاره، مجرم جګیږي، مجرم جګیږي وروره، موږ ته عفوه کوي. د غلام پاکستان خپله د انګریز غلام ده، اوس طالب د غلام سو، د انګریز سره ډایرکټ اړیکه ورته نه پرېږدي، بلواسطه په منځ کې چې محمود قریشي نه وي هلته به ځي سودابازي به کوي، طالب ته به راځي چې دا کار وکړه. د غلام آیا د غلام نه یاست؟ محمود قریشي ستاسو لپاره کومه لابي روانه کړې ده؟ محمود قریشي آیا د ملي اردو هغه عکسونه زه خو موبایل راواخلم د ملي اردو ویډیوګانې ګورم، بیا به دا اردو زمونږ همداسې
برحاله شي، بیا به مو هماغه دبدبه وي، بیا به مو همدا عسکر وي، بیا به مو هغه NDS وي چې د پنجابي ترې نه زړه چاوده، هغه NDS چې له ډار نه به یې پنجابی په تورخم نه راوخته، او که راوخته به په ډېرو لرزو به راوخته، یا که به راوخته تر کابله پورې به 20 لنګونه بدل کړي وو، هغه NDS یې درته ختم کړ، بیا یې تاسو ته عمومي عفو وکړه. تجهیزات مو راسې ولولئ، څومره ټانګونه او تیارې هغه وخت کې 4000 ټانګونه پاکستان باندې په کباړ خرڅ کړه، اوس هم چې څه دار و ندار لرئ دا به هم درته وروړه، فقط انتظار وکړئ، ډېر نه 3 میاشتې انتظار وکړئ، تاسو ته به پته ولګېږي، 3 میاشته به پته درته ولګېږي. دغه اوس د میاشتې آخر د خلکو تنخواګانې نشي ورکولی، ټولو یو بل ته مبارکیانې ورکوه، ټوله اردو عسکر پولیس ته له منځه لاړ، هر پولیس 10 نفره کورنۍ درلوده، 20 نفره کورنۍ ته رزق روزي ورکوه، په ټولو رزق ودرېده. صحیح ده چې الله روزي رسان ده، خو واسطه غواړي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، یو وسیله به شی ورته نیسئ، بیا به جد و جهد کوئ، وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. داسې خو نه ده چې وروره بس په کور کې دا اوس دلته ناست یم، خدای غفور رحیم دی، ما ته به د اسمان نه په خوله راغورځوي، وایي لاس مې درکړی، پښې مې درکړي، سترګې مې درکړي، حرکت به کوي. مکمل د اردو د هر نفر په معاش باندې یوه کورنۍ چلیده، د هر پولیسو، د هر امنیتي غړي، د هر مامور، څومره مامورین دې بیکار شو، مکمل قاضیان په کور کې ناستېده، مکمل قاضیان په کور ناستي، محاکم مکمل بند شول. طالب وایي ما خپله شریعت لوستلی، زه خپله قاضي یم، شاروال د قاضي، وزیر د فایدامې د قاضي وروره، هر وزیر د شاروال د وروره ملا، وزیر د فایدامې د ملا، والی د ملا، رئیس د ملا، مدیر د ملا وروره. خیرن خورم او ته فکر وکړه، هغه ځوان چې ماسټري کړی دی، هغه ځوان چې PhD کړی، یو بې سواده ملا ته به ناست زاره به نه چوي، ابه نه لیونی کېږي، ابه دا وطن نه پرېږدي، هغه ته به سټرس نه پیدا کېږي، ډپریشن به ورته نه پیدا کېږي. څه یو حالت راغی یاره، عجیب وخت راغی، سړی حیران پاتې شي. بس ملګرو دا د ما د زړه خبرې وي، مبارزه به کوو، په هر قیمت چې وي کوو به یې. پوهېږم اولې ورځ دي ټول غلي دي، یوازینی مجنون قاریسا خوله خلاصه کړې ده، ټول غلي دي، یو بل ته مبارکیانې ورکوي، امنیت راغی، ټول اردو عزت و دبدبه هر څه له منځه لاړ، په لکونو خلک بیکاره بېروزګاره شو. بل چا لیکلي و 6.4 میلیونه، 6.4 میلیونه په سلګونو NGO مؤسسات ووته، په میلیاردونو ډالر زمونږ تاسو د لاس نه لاړل. یوې ډوډۍ ته به دا خلک په ارمان شي. یاد ساتئ، فقط 1 میاشت نه تر 3 میاشتو پورې انتظار وکړئ، لږ تماشه وکړئ، 3 میاشتې بعد به تاسو وګورئ. ملګرو ډېر د افسوس دا هغه چاته پته لګېږي چې چا اقتصاد ویل د وطن په حالاتو پوهېږي، یا چا د طالبانو د 1906 نه 1999 2000 کال لیدلی وي، لکه ما چې لیدلی. موږ خو پوهېږو که نه د دې وطن لګښت و مصارف. دا اوس د میاشتې آخر ده، د افغانستان مامورینو ته طالب د 1 میاشتې تنخواه نشي ورکولی، 1 میاشتې تنخواه نشي ورکولی. موږ هغه حالت لیدی چې 25 کاله مخکې 4 ډوډۍ به وروره موسسې ورته ورکوه، یو ورځ به ورکوه، یو ورځ به یې نه ورکوه. 4 ډوډۍ به د کابل هغه خوشبخته کورنۍ ته رسېده، نور هیڅ عاید نه و، هیڅ امکان نه و. 4 ډوډۍ به یې واخیسته، 4 ورځې به یې خواړه، 4 ډوډۍ به چې واخیسته هغه به بیا خرڅاوه، چای بوره به یې پرې باندې اخیسته. که تاسو ځوانانو ته په یاد نه وي، موږ ته په یاد دي. فقر او غربت دا په دې وطن کې طالب دومره د الله په نزد باندې ذلیل دی چې په هغه وخت کې خدای تعالی بارانونه هم پرې ودرول. اوس چې دغه د طالبان راغلي وبګورئ، د دوی سره بارانونه هم ختمیږي، د دوی سره برکت دي، د دوی سره خیر دی، ولې دوی انتهایی ظالمان دي او بې رحمه دي، لیواتت کوونکي دي. ملګرو یاد ساتئ دا شیان. زه تاسو ته نور څه نه وایم، زه نه لیونی نه یم، په وطن مې زړه خوږېږي، درد راځي. که نه دا اوس دلته زموږ 11 بجې زموږ د خوب وخت د کار نه هم راغلی یم، اوس د کار کالي لا ویستلي هم نه دي، خو په وطن ډېر دردېږم، د خپلو بچیو نه زیات په وطن دردېږم، د خپل مور او پلار نه زیات راته وطن ګران ده. وخت چې زه بار بار وایم چې دا مقدس بیرغ زما ایمان ده، نو په پوه شئ دا د ما ایمان ده، ته زما د ایمان نن توهین کوي. یاد ساته دا افغانان نشي زغملی. داسې وخت به راشي که تاسو چریکي جنګ شروع کړی، همداسې چریکي جنګ به ستاسو په مقابل کې شروع کېږي. دا کوم دیوالونه چې تاسو لرې کوئ دا به بیرته تاسو ږدئ، داسې وخت به راشي. دا کوم اور چې تاسو افغانستان ته ورکړی و، همداسې اور به تاسو ته دا خلک درکړي.
یو څو ورځې آرام تېره کوي. کرزي هم یو څو کاله آرام تېر کړل. یاد ساتئ تاسو چې کومه جفا روانه کړې ده ټول خلک هم وتښتول. څوک په تاجکستان کې ناستي، څوک په اماراتو کې ناستي، څوک ازبکستان کې ناستي. تاسو هلته بېننګه بې غیرته وایي چې ایرپورټ مې امریکا ته په لاس کې ورکړ او زمونږ د هیواد نه ګل ګل کسان دا یې ټول بوتله. تاسو وګورئ چې یو هیواد راځي د بل هیواد نه وګړي وروره خاص خاص کسان پورته کوي، نه ویزه لري، نه پاسپورټ، نه ښه نه بد هېڅ. وایي ورور راځه دا مې خوښ ده، دا مې خوښ ده، دا مې خوښ ده، دا مې خوښ ده، راځه راځه راجګېږه ځه. تاسو بېننګه بې غیرته نه وئ چې که ته رښتا افغان یې ستا بچی یو څوک بغیر د پاسپورټ نه بیا زه خو د خپل بچي چاته اجازه نه ورکوم. یعنې دا خو د تا په لاس اقتدار خو د تا په لاس و طالبه. دومره مټټ او ټیټ سر د نیولی ولاد لاندې ناستو امریکایان پاس په دیوالو ناستو دوی ورته چې لږ واټر پلیز ګیو می واټر. د امریکایانو ورته بوتل داسې راچولی لکه سپیو ته څوک هډوکی اچوي. او ویډیوګانې شته ما ته ملګرو رالیږلي وو چې امریکایانو به طالبانو ته اوبه اچولې. پخوا خو لا غټ هغه ګرګې ګرګې لونګۍ به هم تړلې، اوس یې ورو داسې دسمالونه راکش کړي، داسې راکش کړي. دغه دسمالو والا دا ټول ورکزي دي، باجوړي دي، مومندان دي، افریدي دي، د کوزې پښتونخوا شینواري دي وروره. دا ورکزي دي. ولې مخونه نه ښکاره کوي؟ ولې ملا هیبت خان مخ نه ښکاره کوي؟ په 21م قرن کې تر اوسه پورې ملا هیبت خان وروره مخ پټوي. پخوا خو به زمونږ په کلي کور کې ښځو مخونه پټه، اوس ملا هیبت خان. ضیب الله مجاهد 10 کاله مخکې یو، اوس بل ضیب الله مجاهد درته رامخته کړه. همداسې ملا هیبت خان هم وګورئ. دا نن چې کوم فیسبوکو کې دا عکسونه شیر کېده هغه د ملا هیبت خان عکس یا ویډیو چې څو کاله مخکې شیر شوی د دې سره ځمکې اسمان فاصله تر څو به دا خلک غولوي، تر څو به د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. بس ملګرو بیا هم درنه هیله کوم دا ویډیو سره شیر کړئ چې کله مې زړه درد کوي او نیم خبره اورم نو زه لایو راځم. نن مې دغه خبره واورېده چې د کوزې پښتونخوا نه وروره ګلخانان راغلي دي او پنجابیان ماهرین راغلي دي او وروره کمپیوټرو شاته ناست دي او خلکو ته درګر د تذکرې او پاسپورټونه جوړوي او په چوکیګانو یې لګوي. او دا ډېره غټه لویه بدبختي ده. او یا ورته وایي چې د همدې افغانستان نه په افغاني پاسپورټ باندې مونږه ورو تاسو کاناډا او امریکا د هیوادونو ته لیږو، ځئ لاړ شئ هملته بس خپل پناهندګي ورکړئ، بچیانو سره لاړ شئ، د پاکستان اقتصاد پې باندې قوي کړئ. هم د وروره شعبه در نه نیسي، هم د وزارت او ریاست در نه نیسي، او هم هغه افغان چې ځي وروره امریکا ته ورته د میاشتې $1,500 ګټي او بیرته افغانستان ته رالیږي، هغه هم ګلخان به پکې ځي یا به پنجابی پکې ځي. د هرې خوا نه تباه و برباد دي. تباه و برباد ځکه چې قاري صاحب ته زړه وچاوده، زاره یې وچاوده او ته ورو تر اوسه پورې دوست او دشمن نه پېژنې. تا ته ورو د پنجاب هغه څوک چې محمود قریشي ورته منډې وهي، که دا طالبان ښه خلک وای بیا محمود قریشي ورته منډې وهلې، کرزي ته ولې منډې نه وهلې، اشرف غني ته ولې منډې نه وهلې. یو ښه سړي نه چا پوښتنه وکړه چې د ښه او د بد فرق څنګه څه کوې؟ وای هر هغه شی چې نفس مې ورباندې خوشحالېږي په یګم دا والا بد کار ده، او هر هغه شی چې نفس مې ورباندې خفه کېږي په یګم دا ښه کار ده. ولې په قرآن کې راغلي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس چې د انسان ته په بدۍ باندې امر کوي، نو خو که نفس مې پرې خوشحالېږي زه په یګم دا بد کار ده. اوس د لنډه ته په دې نه پوه سه چې پاکستان چاته ښه وایي هغه وطن ته ښه نه ده، افغانستان ته ښه نه ده، افغانستان په خیر نه ده. پاکستان راجګي د طالبانو د رسمیت پیژندو په خاطر باندې په سیمې په منطقه کې ځي وروره تاجکستان ته کېنه، ازبکستان ته کېنه، قرقیزستان ته کېنه، ترکمنستان ته کېنه، ترکیې ته کېنه، ایران ته کېنه. مونږ خبر نه وو چې د مونږ د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي ده. مونږ فکر کوو چې وروره مونږ وروره بهرنیو چارو وزیر لرو، اوس مونږ پوه شولو. ضرور نه ده چې ورور تاسو په افغانستان کې ولسمشر اعلان سي بس عمران خان ده که نه. ضرور نه ده چې په افغانستان کې تاسو د بهرنیو چارو وزیر معرفي شي بس محمود قریشي ده. نو د محمود قریشي نه وروره ښه لابي څوک کولی سي؟ د محمود قریشي نه ښه کمپاین یا ښه خوله بل د بل چا سره شته؟ نو د دې نه پوسئ چې عمران خان ورته وروره ملاتړ کوي او بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي او محمود قریشي کوي، نو پوسئ چې په دې حکومت کې ستاسو خیر نشته، ستاسو خیر نشته. د ایسای جنرالانو هغه خبرې مو نه دي اورېدلي چې موږ افغانستان ته 15 صوبه ویله، حتی چې کله به موږ ورته بجټ د 4 صوبو دپاره موږ کله بجټ تعینوه، افغانستان به د افغانستان برخه پکې جدا و، هغه زموږ 15مه بجټ معنا بودیجه چې 4 صوبو ته موږ په هغه وخت کې صوبه سرحد و، بلوچستان و، سند و، پنجاب و، نو افغانستان هم 15مه صوبه پکې کړه. ولې دا پنجاب، ولې دا تقریرونه تاسو نه دي اورېدلي؟ یا تاسو د مشرف هغه خبر هم نه درلود چې طالبان هماره هیرو یا قنیبي هماره هیرو ته؟ که هغه وخت کې پاکستان تاسو ته 2 تنظیمونه جوړ کړه
او لکه سپیو په خپلو کې سره وخوړل. اوس هم درته وروره حقاني ډله جوړه کړې او طالبانو ډله جوړ کړې. طالبان وایي چې موږ وروره دوراني یو، حقاني وایي چې موږ غلجي یو. طالبان وایي چې وروره قدرت باید مزار ته هغه ته قندهار ته انتقال شي، هغوی وایي چې نه باید همدلته اوسي. په خپلو کې دا اوس په وزارتونو جنګ ده، په زرې موټرو جنګ ده، دا اوس په خپلو کې وروره په چوکیګانو کې جنګ ده وروره. دا چا جوړ کړه؟ طالبانو ډله او حقاني ډله. دا امدي ISI جوړ کړل، امدي ISI جوړ کړل. یاد ساتئ زما ایمان، زما وجدان، زما څېړنه، زما غیرت، زما افغانیت ماته دغه خبرې وایي چې زه تاسو غوږ ته ورسوم. زه پوهېږم چې زه په هرې ویډیو ډېر ملګري د لاسه ورکوم. زه پوهېږم چې نن وروره ډېر خلک ورته خوشبین دي، خو یوازینی سړی زه یم چې د وطن په عشق کې برښتا او مجنون شوی یم. زه ورته خوشبین ځکه نه یم چې محمود قریشي ورته لابي کوي. خو تاسې به یو څو میاشتې بعد زما خبرو ته راځئ، تاسې به یو څو میاشتې زما خبرو ته راځئ. اردو مو له منځه لاړه، پولیس مو لاړ، تجهیزات مو که یو 2-3 ټانګونه په کابل کې وینئ، 6 میاشتې بعد به دا مو نه ګورئ. موږ کتلي وو 25 کاله مخکې چې ورور د ورځې به په سلهاو کباړ موټر یې اخوا روان وي، هلته به بېرته فټ کېده، بېرته به هغه ترې نه جوړېده. وروره تر اوسه پورې د افغانستان ګمرکات ټول بند دي، وزارت مالیه بنده ده، وزارت تجارت او اقتصاد بند وروره. خو پاکستان په اوله هفته اعلانات په اخبارونو کې راغی چې د پاکستان بزنس د افغانستان سره بېسارې ډېره شوه د طالبانو د راتګ سره. ولې له هغې خوا نه تش کانټینر راته او له دې خوا نه ډک کانټینر وروره سلا او وسله او ټانګونه ورڅه پرزه پکې ایښودل کېده. ما ته خو ډېر افسوس راځي. زه دې خلکو ته حیران پاتې یم چې دا ځینې خلک طالبانو ته خوشبین دي او ورته وروره لکۍ ښورئي راښورئي. چی شي ته یې خوشحاله استئ؟ چی شي ته یې خوشحاله استئ؟ قاری صاحب راوست وزیر دفاع عامې که دې ته خوشحال یاست؟ قاری صاحب ښاروال سو دې ته خوشحال سو یاست؟ بل قاری صاحب والی سو دې ته خوشحال یاست؟ بل اوس به وګورئ جنرال به قاری جنرال، قاری کرنیل، قاری جرنیل، دې ته خوشحال یاست؟ زه ورور الله مل صاحب دا ویډیو سره شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.